از طرحی که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر اعلان کرده در قسمت جداسازی زمان استفاده از اماکن تفریحی که یک روزهای مختص برای بخش اناث و یک روزهای مختص به بخش ذکور است، بسیار حمایت میکنیم. بسیار یک طرح جالب و بسیار خوب است و معمولا کسایی که با خانواده بیرون میشن از خانه ترس و بیم ازیر دارن که ممکنه از طرف خیلی از کسایی که به عنوان مجردی و به این شکل میاین ممکنه مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و این بسیار یک طرح بسیار جامعه و مقبول است برای همه مردم ما. بازداشت برچی هم دیم اینجا به خاطر تفریح هم دیم، اینجا امر بالمعروف هم دیم. این قانون وضع کرده. وضع قانون چنینیه که چند روز فامیلی باید، چند روز مجردین باید. یعنی قانون بهترین قانون است. قانون اسلامی هم است. هر کس که ما با ایجاب باید، به ایجاب نه. زه حضرت بلال عمری د لغمانم او وظیفه مې په سروبي کې ده. زه نن قرغې ته په چکر راغلی وم. دلته مجاهدین ورونه هم دي راسره او نور هم دي، خو داسې امارت اسلامي زه دا خوشحاله یم چې دلته د مجرتانو ورځې بیلې هغه کړي چې وخت یې ټاکلی ده امر بالمعروف چې خپل وخت باندې راځئ. دلته زنانه مې هغه مې دنه موږ ډېر خوشحاله یو امارت اسلامي نه چې دغه شی قوانین یې هغه کړی. په دې قرغې ته چکر راغلی و، دلته موږ ته مجاهدین وویل چې امر بالمعروف دغه شی جلا ورځ یې هغه کړي دي زنانو ته او مجرتانو ته بیله ورځ ده او د زنانو بیله ورځ ده.